کمر غوندې تاسو څه لرئ سور کړو تاسو څه شي لتللو کومه خبره وه چې تاسو تیرو میدان له روان وو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول بوډۍ پریس کلب صحافي حضرات څومره ملګري چې شکریا ادا کوو خوش آمدیده مې ته یو نن په تیرو کې د تیرو د امن و امان په صورتحال باندې او بیا په خاص کر موجوده چې کوم صورتحال د شیر محمد حاجي صاحب د وفات کېدو نه پس جوړ شول په دا باندې ډېره زیاته اهمه جرګه په تیرو کې کېدله او دا کې موږ شرکت کولو د عام د لوکې د وګړي په حیثیت سره چونکې وطن هم د لوکان دو په وطن چې مشکل یا د وطن د مشکلاتو او مسایلو په حواله باندې چې ته خبره ترې په کور دو چې ټول خلک کم پکې شرکت وکړي موږ هم پکې شرکت کولو او د بدقسمتۍ نه د حزب دستور یو ځل مخکې موږ ریسورس یو بیا ما شیر محمد حاجي جنازه چې وه اول ته مو ته کال وشو چې ته نشې تللی او ما څه چونکې جنازه وه مونږ یو حالاتو که نزاکت ته وکتل چې په لیار کې مسله جوړېږي نور خلک هم ترې سورېږي سره ما حرکات ونه کړلو سور شولو نن هم چونکې ډېره زیاته د اهمیت جرګه وه مونږ تللو ولته خو مونږ یې بیا په شین کمر باندې ریسور کړو ولته د بده مرغه لږه بدمزګي هم پیدا شوله چونکې دوم داسې خلک ودرولي وي چې هغه په ترتیب او په طریقه نه پوهېږي هغه وجه نه مونږ هغو سره لږه بدمزګي جوړه شوله خو بیا هم چې ولته حالات وکتل د وطن خلک تی روډ بند شولو دو کنټه تور وغیره ولګولو ګوړي ریسور شول سورلۍ نوستې وې زنونه په ګوړي کې یو سات خو ګوړی روډ ودرېدو بند شو ټریفک حالات هم چې وکتل تکلیف خلکو ته بس مجبورن هم فیصله داسې وکړه چې مونږ واپس راغللو کني رودام دا وکړه چې دا روډ بند شي ټوله ورځ دپاره خو چونکې عام خلکو له بندېږي د هغې وجې نه موږ د واپس راتګ فیصله وکړه اوس خبره دا و چې نن جرګه مو څله اهمه ګڼله هغه داسې چې دغې تیروله د درو څلورو کلو نه موږ تلو د امن مارچ د امن جرګې د امن جلسې په نیت باندې او هغې نه پس هم بیا تېر کلی مو په خپله دوو د جرګو کولو کوشش وکړلو چې په هغه کې مونږ ووایو چې نه نارابازي وي نه جذباتي تقریر وي نه چا په خلاف خبره وي نه څوک تنقید کول وي خو بنیادي مسله مو روچاته کوکینو ولته او څه حل یې روسو خو په جرګو کې د بده مرغه مونږ د تیرو د بو په پارک کې جرګه وه مونږ اعلانات هم وکړل په جومات کې حوالي اعلان ته هم نه پرېښولو بیا بازار کې ملګري وګرځېدل چې دلته خبره کېږي جرګه کېږي نه پکې قومي مشرانو شرکت کړی و نه پکې عام ولس کړی و حالانکې موږ خپله ستونزې او کیسې د ډېرو مشکلاتو باوجود ولته لوړلو خو هغه جرګې و هغه سلسله بس داسې به وي چې ناکام شوه اوس حالات په خپله دومره سنګین شول چې قوم فیصله وکړه چې موږ جرګه کوو د نن جرګه د دغه اهمیت وړ وه چې ولته د چا سیاسي پارټۍ سیاسي اتحاد یا د بل چا د اعلان تر لاندې نه وه عام ولس فیصله کړې وه چې موږ یو جرګه کوو په جرګه کې یو فیصله کوو ځکه د اهمیت حامله وه موږ پکې شرکت کولو خو بهرحال ریسور یې کړو موږ د دغه سرکار د دغه سیکورټي فورسز وسره د پولیس انتظامیې دا عمل کنډم کوو مذمت یې کوو او دا ډېر خطرناک عمل دی په حقیقت کې زه چې په کومه ایجنډا نن تیرو ته تللم او کوم پلان مې جوړ کړی و دا مو یو جامع پلان جوړ کړی و اوس هم در سره امید ده چې په تیرو کې به موږ په غیر موجودګۍ کې هم په باندې سامال وشي فیصله به وشي خو موږ پلان دا و چې موږ تر اپورې نرسو چې ولته یوه با اختیاره جرګه موږ د قوم نه روچته کړې نه وي چې پکې د ټولو قومونو سلا وي مونږ په بریدوله کې ورته سلا یو مشوره یو هغې کندونه او اتپونه خلک روچت شي قوم په لیول باندې شل دېرش کسه سلا جوړه شي او دا د یو پریدي جرګه شي او دغه پریدي جرګې له اهداف ملو شي مشوره سره وکړي چې چا سره به موږ خبره کوو او بنیادي دوه فریقین به موږ ورته وایو حالانکې موږ فریقین ګڼو نه یو فریق ته چې خپلو مفاداتو لپاره ټوپک استعمالوي که هغه عسکریت پسند ورته یي که دهشتګرد ورته یي که طالب او نور تنظیمونه ورته یي او که هغه هلته د آرمي برګیډ دي دا یو فریق مونږ ګڼو چې د خپلو مفاداتو لپاره یې مونږ په اور کې اچولی یو دغې جرګې سره ایجنډا دا وه چې فقط یک یوه خبره کول و چې تاسو د مفادات د پیسو جنګ دی هغه روان دي لګیا دي خو په نتیجه کې عام ولس زخمی کېږي بېعزته کېږي او په تکلیف کې کېږي لہذا قوم د جرګه اوس دا خبره کوي چې مونږ هېڅ هم دلته داسې عمل نه غواړو چې هغې وجې نه خونریزي کېږي بېعزتي کېږي و هغه عمل غیر مسلح دی هغه عمل جرګه او هغه عمل قومي پریشر دی
دلته قوم څه قوت دی، دلته په قوم کې چې کله اتفاق وي، افراد دي، قوم دی، چې کله قوم دی وطن دی، چې کله قوم دی انتظامیه ده، چې کله قوم دی او عوام دي، بیا ملک دی کړي. ادروایز نه د پاکستان نوماوه او نه د پاکستان څه حیثیت شته چې پاکستانی قوم په دا کې خوشحاله وي، په تکلیف کې وي. دلته نه د آرمي حیثیت شته چې کله دلته قوم په تکلیف کې او نه دلته د پولیسو څه حیثیت شته. په دغه ایجنډا باندې نن جرګه مونږ وی چې وشي او بیا ته جرګه جوړه شي او ان شاء الله جوړیږي به او که جوړه نه شو بیا به موږ دا سټیپ اخلو او دا جرګه ولته چې کوم سټیک هولډر دي، چې کوم وسلوال دي، چې په لاس کې ټوپک دی، چې چا یې وجه نه موږ بې عزته کېږو، یو خسیده او نه خبره کولو او کوي به ان شاء الله. په دغه غرض موږ تیرو ته تګ کولو، ریسور یې کړلو په منځ کې. دا زه خو حیران یم چې د موږ نه چاته څه مشکل او څه تکلیف دی. مو ته خو په خپل هم پته نه لګي چې وجه څه ده، کیسه څه ده، خو یوه خبره ده چې زه پرې پوهېږم چې که اول ته وایي موږ به دا خبره کولی چې دا د امن و امان صورتحال، د امن و امان صورتحال د برګیډ نه خراب شوی دی. اوس وسره که طالب دی او که بل وسلوال دی، دا اده په اشارو باندې دا کارونه کېږي. ولته که عام ولس ډز کېږي د کم ټوپک نه چې دا ګولې وځي، دا په یوه ایجنډا و هغه د جی ایچ کیو فارمولا ده او دا فارمولا ډېره زیاته کامیابه راویدو، ډېره زیاته خونریزي روانه را په ټولو علاقو کې. خو اوس ضرورت دغه خبره دی چې اپریدي د ټول پښتون جرګې کړي دي، په کور دی چې اوس خپله جرګه په خپله وکړي او هغه جرګه نن جوړېدله او انشاءالله جوړه به هم شي او که جوړه نه شوه نو نن خو موږ ریسور شو په مستقبل کې بیا داسې قدم اوچتوو چې که دلته وي او که هلته وي چې موږ د جرګه جوړه کړو او روژه په مخه کې راغلی ملګریو سره مشاورت کوو. که بیا یې زبردستي ریسورولو کوشش کولو نو موږ د عوامي قوت په ذریعه سره یعنې د ستر امن مارچ په ذریعه سره دغه تیرو ته ننوځو، ولته به نوستی کوو دا منصوبې چې دوی جوړې کړي د خپلو مفاداتو لپاره، دا به ډسکلوز کوو، دا به خلکو ته وښیو، بندوو به انشاءالله. دا نور خلک هم د سیاسي اتحاد ریسور شو، قومي مشران که صرف تاسې ریسور کو په دا باندې؟ نه، ما په خیال چې سیاسي اتحاد ملګري هم لوړل او په دا موقع باندې نورو پارټو ملګري هم راغلل، هغه لوړل او صرف مونږ یې ریسور کړلو. خونولي صاحب دوې غټې مسالې اوس چې تیرو خلکو سره مخامخ دي چې مجبوره کړي شوي دي چې یا د نقل مکاني وکړي یا د مسلح لښکر وکړي، څه موقف دی تاسو یا د دغې جرګې کې مو څه پاملرنه کولی دغې خبرې له؟ حقیقت دا دی چې ډېرو ستونزو ډېرو تندکونو نه پس یعنې واقعي چې موږ نه پوهېږو، ډېرو ستونزو تندکونو کېدو نه پس خلک په دا خبره پوه شو. صرف ذاتي مو موقف نه، ځان چې د هر سړي دا موقف دی چې موږ مسلح لښکر نه جوړوو. مسلح لشکرو تجربه د قوم ته ډېر ستر تاوان ورکړلو، نو لهذا که موږ جوړوو اتفاق دا به غیر مسلح وي، جمهوري به وي او هغه قانوني به وي چې کم قانون او آئین موږ ته حق راکړی دی او هغه به عوامي قوت جوړېږي. د کم لشکرکشي چې موږ باندې دو کوي او ټوپک راکوي او طالب باندې وژني، دغه په زوی باندې چې موږ عام سودا پر امن غیر مسلح اتفاق ولته جوړ کړو او برګیډ ته کینو چې دا تو کور دی، تو سه فارمولا په کور دی، تو سه پلان په کور دی چې ته څنګه امن راولې. کبه نشر واستلې بیا په یو شرط باندې زر واستلې شم چې ته به دغه ځکه بیا مو کور دی غیر مسلح زول تر واستای شم، د مو روایت معلوم دي، د مو در معلوم دی، د مول یارو جرګه معلومه او په شکل کې ورولم. ولهذا په تیرو کې د مسلح تنظیم یا د نقل مکانې دغه سوال نه پیدا ویږي او وجه دا چې یو ځل مو نقل مکاني کړی ورو لکه مې خولي کړی ورو تو ته مې ولا کړی و ته له سخرو پښوا ته مې ذمہ داری ته بجټ خره ته پیسې خره لهذا ته به کلیر کوي.